دا رقم سړي ته نبي علیه الصلاة والسلام دعا کړې ده، نعم المال الصالح لرجل صالح. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي یا الله کوم سړی چې نیک عمل کوي، د آخرت نیت یې کړی و دې ته ښه مال ورکړي، د په مال کې برکت واچوي، په کور کې برکت واچوي، په اولاد کې برکت واچوي، نو مال به ذات خود بد شی نه دی، ولې چې د دین ډېر احکام له مال او له دولت سره تعلق لري، لکه زکات، حج، د اختر قرباني، سرسایه، صدقې، خیراتونه، دا د ثواب او د نیک اعمال دي که نه دي؟ لیکن که یو انسان د آخرت نیت نه لري، له دینه څخه غافل دی، د هغه دپاره دا دنیا زهر قاتل. په یو روایت کې عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي که سړی څلور صفات په ځان کې پیدا کړي، څلور صفات په ځان کې پیدا کړي، دا چې له دې دنیا څخه ځي، پر ده باندې به هېڅ خوف ډر وام نه. اول دا چې په خپله زندګي کې دیانت پیدا کړي، خیانت له خپلې زندګۍ څخه وباسي، خیانت نه کوي، چې له تا سره کوم شیان در سره دي دا په دیانتداري سره استعمالول، خیانت نه کول. ګوره دا سترګې دا زموږ خپل ذاتي شی نه دی، دا الله پاک و موږ ته امانت راکړي. دا زموږ غوږونه دا زموږ ذاتي شیان نه دي، دا د الله پاک امانت دی له موږ سره. دا زموږ ژبې و خولې دا زموږ ذاتي شیان نه دي، دا د الله پاک امانت دی له موږ سره. که موږ د دې شیان مالکان وای، و زه د دې پټو مالک، اوس دا که زه پر وږه باندې اچوم هم زما اختیار، که زه چیرم هم زما اختیار، که تر سر تړم هم زما اختیار، که هغه سره ایږدم نه استعمالوم هم دا زما اختیار. دا زموږ زندګي دا له موږ سره امانت ده، د الله پاک موږ ته راکړې. اوس که زه د الله پاک د مرضۍ مطابق دا زندګي تېروم، نو ګواکې ما په امانت کې دیانت وکړي، او که چیرې زه د خپل مالک د مرضۍ مطابق دا زندګي نه تېروم، دا په امانت کې خیانت. نو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي کوم سړي چې په زندګي کې څلور صفات په ځان کې پیدا کړل، دا چې له دنیا څخه ځي، پر ده باندې به هېڅ خوف نه، هېڅ ډر به نه، هېڅ پریشاني به نه. اوس موږ ته له مرګه ځان نسو خلاصولی، موږ به خامخا یو ورځ له دې دنیا ځو که به نه ځو. نو چې له دې دنیا څخه موږ ځو، له مرګه موږ ځان نسو خلاصولی، لیکن دا مرګ موږ د ځان دپاره راحت ګرځولی سو، دا زموږ په اختیار کې دی. له مرګه ځان نسو خلاصولی، دا زموږ اختیار نسته، لیکن دا مرګ د ځان دپاره نعمت ګرځول، سهولت ګرځول، له پریشانۍ څخه ځان خلاصول، دا زموږ په اختیار کې دی، دا زموږ په عمل سره کېږي. نو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي کوم سړي چې دا څلور صفات په ځان کې پیدا کو، د دې مرګ دا به بیا د پریشانۍ مرګ به نه، تکلیف به وده ته نه، زحمت به پر ده باندې نه، د ده دپاره به دا مرګ راحت ګرځي. یو دا چې په زندګي کې دیانت پیدا کړي، خیانت نه کوي. دویم دا چې زندګي د رښتیا زندګي تېروي، دروغ نه وایي، دروغ څخه ځان ګوري. دریم دا چې خپل اخلاق پاکیزه اخلاق، ته چې په کور کې زندګي تېروې، په کلي کې تېروې، په محله کې تېروې، ستا اخلاق د خلکو دپاره تکلیف دن نه وي، تکلیف جن نه وي، خلک له تا ځه په تکلیف نه وي، ښه اخلاق. او څلورم دا
چې ته کم خوراک یې پر دې باندې غور او فکر کوه چې دا حلال دی که حرام، دا جایز دی که ناجایز، دا د الله د حکم مطابق زما لره دا رزق راغلی دی که د الله د حکم خلاف دی. دا څلور صفات عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي کم چا چې په زندگی کې راوستو دا چې له دنیا څخه ځي پر ده باندې به یې چې خوف هېڅ پریشاني نه